الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. معزز درنو قدرمندو ورنو او پتمندو خويندو، ډیر معزز ورونه او ډیری عزتمند خويندې په دې تشویش کې وي او ډیر سوچونه خراب وي. کله کله کورنی مشکلات وي ورته، یا دا چې کله کله د میرمنې او خاوند په منځ کې بې اتفاقي وي، نو دوی د دې څخه بیریږي چې ممکن دا په موږ باندې کوډي یا جادو یا سحر شوی وي. او کله کله بعضې خویندو دا پوښتنه کړې وي چې د هغوی قلم بند وي، یا دا چې د هغوی نصیب نه خلاصیږي. همدغه وجه دوی وایي چې کیدای سي کم کوډي یا جادو یا بل شی سوی وي. نو اکثرین وخت دوی د دې متعلق علاج غواړي چې دغه که چېرته د جادو یا کوډو یا سحر اثر وي چې هغه په څه شی باندې ختمېدونکی دی. نو د هغې دپاره موږ ډېر تحقیق وکړئ. د ډېر تحقیق وروسته دې نتیجې ته ورسېدلو چې د دې علاج صرف او صرف په قرآن عظیم الشان باندې کېدلی سي. که کوډي وي، که جادو وي، که سحر وي، علاج او ختمېدلی صرف او صرف په قرآن عظیم الشان کې پروت دی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بعضې مأثوره دعاو کې پروت دی. هغه آیاتونه چې مفسرینو د هغې په وروستۍ کې دا تفسیر کړی وي چې دغه آیاتونه د سحر ختمېدونکي دي، د کوډو جادو اثر ختموي، او همداشان چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کم شان یاد کړي وي او نورو فقهاو یاد کړي وي، هغه به انشاءالله په بیان کې ذکر کړم. امام ابن ابي حاتم رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي چې حدثنا ابو جعفر الرازي عن ليث رضي الله عنه قال، هغه وایي چې موږ ته د حضرت لیث صاحب څخه دا روایت را رسېدلی دی چې هغه وایي بلغني ان هؤلاء الآیات شفاء من السحر بإذن الله. یو څو آیاتونه د سورة الاعراف یاد کړي دي چې هغه بالکل شفا ده د سحر او د جادو په اذن د الله رب العزت. د هغې طریقه یې دا ښوولې ده تقرأ فی اناء فیه ماء. دغه آیاتونه به پر یو داسې اوبو باندې ووایي چې هغه اوبه په یو لوښي کې، په پیاله کې یا په ګیلاس کې وي. ثم یصب علی رأس المسحور، بیا به هغه اوبه چې دغه آیاتونه یې پر وویل د هغه چې جادو یا سحر پر سوی وي یا یې دوی څه اثر محسوسوي، د هغه پر سر دې دا اوبه توی کړي، بیا چې څه وروسته لږ پاته سوې په هغه ګیلاس کې هغه دې په ده باندې په بسم الله باندې غړپ کړي. هغه آیاتونه زه درته وایم، هغه ځایونه هم د قرآن عظیم الشان کې درته ښیم. ممکن چې زمونږ د ګروپونو خادمان د معارف الاسلام اداره چې په فیسبوک کې ده، د هغې سره به په کمنټ کې هغه آیاتونه نشر کړي، په واټساپ کې به په لیکلي ډول باندې ورسره نشر کړي. که نور ځای نشریږي انشاءالله په لیکلي ډول به دغه لاندې په کمنټ کې یا تعلیق کې ورسره وي. طریقه یې دا ده چې اودس به وکړي، د کور بل نفر د دغه آیاتونه پر اوبو باندې چوف کړي، ودې وایي، او بیا دې په هغه چې کوم د جادو اثر ورباندې شوی وي هغه دې توی کړي او په ودې سکي. او که داسې څوک نه خپله دې ووایي، دغه آیتونه دې خپله ووایي، په یو ګیلاس کې څه اوبه یي، پر هغې باندې دې چوف کړي، بیا دې هغه اوبه پر خپل سر خپله په بسم الله باندې توی کړي، لږ دې پرېږدي، هغه دې بیا په بسم الله باندې درې واره غړپ کړي. دا شان په آخري کې 2 سورتونه چې قل اعوذ برب الفلق
او قل اعوذ برب الناس دي اخري د قرآن عظیم شان سورتونه دي. هغه به هم خپله وایي، سهار و ماښام به وایي، د لمانځه وروسته به وایي، که یې درې واره ویل، که یې اووه واره ویل. هغه دې پر خپلو لاسو باندې چوف کړي، لاسونه دې د سر تر نوکه پورې پر ټول بدن باندې تېروي. امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر 8 جلد کې وایي الآیة التي في سورة الاعراف، هغه آیتونه چې په سورت اعراف کې دي. دغه سورت اعراف په 9مه سپاره کې دی. په 9مه سپاره کې سورت الاعراف په نوم باندې د 113 آیت څخه شروع کیږي تر 122 آیت پورې ویل کیږي. د 113 آیت څخه شروع تر 122 پورې هغه آیتونه به وایي. زه به در سره تکرار کړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوقع الحق شروع تر رب موسی و هارون پوری د 113 تر 122 پوری دغه آیتونه دي. تقریبا 4 آیات دي. دا به وایي هغه طریقه مې مخکې درته ذکر کړله. دویم به دغه آیت ورسره ملګری کړي. دا بیا په 14مه سپاره کې د قرآن عظیم شان په 14مه سپاره کې په سورت طه کې دی. دا آیت به هم ورسره وایي. 14مه سپاره سورت طه 9 آیت د نیمه څخه شروع کیږي. دا داسې دی: انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. همدومره آیت دی. دا په 14مه سپاره کې په سورت طه کی آیت 9. دا امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې راخستی دی او دا شان امام میا فقیر الله الحنفی صاحب په خپل کتاب قطب الارشاد کې راخستی دی. او هغه سورتونه کم چې ورته معوذتین ویل کیږي چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی. امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر الجامع لاحکام القرآن کې وایي په 6 جلد کې چې سورة الفلق و سورة الناس، دا سورة قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، تعوذ بهن رسول الله صلی الله علیه وسلم حين سحرته اليهود. کله چې د یهودو کفارو منافقینو جادوګرانو جادو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې سوی وو، نو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل جادور باندې سوی وو علاج په دغه صورتو باندې وکړي. دغه صورتونه به په خپل ځان باندې ویل. ډېر اوږده واقعه ده د دې چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې جادو سوی وو او بیا ملایکې ورته رالې. نبی علیه السلام ډېر په تکلیف وو. بیا په خوب کې دته ملایکې رالې، هغه طریقه یې ورته وښودله، هغه ځای یې ورته وښودی په کوم ځای کې چې دغه د جادو شی پروت دی. بیا دغه صورتونه رانازل شول. دغه صورتونه بیا پر نبی علیه السلام باندې دم سوه، وکول سوه. هغه صورتونه چې په هر یو آیت ویل کېدی یو څه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه د جادو یا کوډو اثر کمېدی. چې کله آخري آیت وویل سو، د نبی علیه السلام داسې فورا جست ولاړ سو چې د بدن دردونه، تکلیفونه، مشکلات، غمونه هغه ټول ختم سوله. په صحیح البخاري کې، صحیح مسلم کې دا روایت ټول د رانقل شوي دي. عائشة صدیقه رضی الله عنها وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. نبی اسلام چې به کله څه شکایت خپل ځان وکړ د جادو اثر به یا نور اثرات به د کوډو یا سحر
نو دغه بیا پر خپل ځان وویله او بیا پر ځان باندې چوف کړله. کلما اشتد وجعه، کله چې به د نبي علیه الصلاة والسلام دردونه ډېر زیات وه، كنت اقرأ علیه، بیا بی عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي دغه سورتونه به ما خپله ویله، وامسح عنه بیده، بیا نبي علیه الصلاة والسلام په خپله په مسح کوي. نو هم خپله ویلی سي پر ځان دې چوف کوي، که څوک خپله نه سي ویلی بل څوک یې ورته وایي، پلاری وي، مورې وي، خورې وي، ورورې وي، حتی میرمنې وي، حتی د بچیانو څخه څوک وي، ورته ووایي پر چوفې کې هېڅ مشکل نه لري. همداشان دغه صورتونه نور مفسرینو هم راخیستي دي، ورده واقعه ورسره راخیستې ده، البته وخت ډېر کم دی هغه به نه بیانوو، خو صرف هغه صورتونه به درته بیان کړم. نبي علیه الصلاة والسلام باندې کوډ سوي وي، بیا هغه ته حضرت علي کرم الله وجهه او حضرت زبیر صاحب، عمار ابن یاسر صاحب هغه یې ورواستوله، د هغه ساز څخه هغه د کوډو چې کوم تعویذان و یا بل شی و هغه یې راوکښله. وایي داسې دا تعویذان دا اوبه داسې کړي وې لکه د نکروزو اوبه، داسې د ډېر زور و د ډېر طاقت څخه ډېر زوروري کوړي و، جادو په سوی و، دا د اوبو رنګ داسې اوښتی و، دغه چې بوی ډېر خراب سوی و، داسې سرې سوي لکه د نکروزو اوبه. نو هغه صحابه کرام چې ورله هغه اوبه یې راوکښلې، بیا هغه کم چې کوډ ورباندې سوي وي هغه شی راوکښي، تقریبا 11 غوټې ویښتیانو دې شام ته سره ورکړي وې. هغه دا آیاتونه چې به ویل همدغه د سورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سورت آیاتونه 11 دي چې هر آیت به پر تلاوت کوي یوه غوټه به خلاصېدله. نو د نبي علیه الصلاة والسلام به هغه درد هغه سپکېدی، تکلیف او مشکل او غم به سپکېدی، حتی ان حلت العقدة الاخره، چې کله آخري غوټه یې خلاصه کړله نبي علیه السلام داسې جست ولاړ سو. نو بیا وویل چې لیس په ما باندې هیڅ بأس و هیڅ مشکله هم نشته، مشکلات یې ټول ختم سوله. صحیح بخاري کې دا روایت راځي. بعضې کسان ممکن دا اعتراض وکړي چې نبي اسلام باندې کوډې سوي وي، کیدای شي دنیوي کارونو ته تکلیف رسېدلی و، نو هغه بالکل نه دی رسېدلی. نبي اسلام د دین کارونو ته تاوان نه دی رسېدلی، څه مشکل په هغې کې نه و، صرف دا و چې په دنیوي کارونو کې بس څه ناڅه مشکلات به ورته وه، داسې کله به تکلیف به ورسره و، کله به معمولي غم ورباندې زیات وکړي، مشکل به ورته جوړ سو. نو کله به یو کار کړی و دا ما نه دی کړی، کله به کار نو کړی و دا ما کړی. بی عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي حتی کان یرى انه یأتی النساء ولا یأتیهن، کله کله به داسې سوچ وکړي چې نبي اسلام خپلو مېرمنو ته راتګ کړی دی، خو په داسې حال کې چې به راتګ نه و کړی، داسې یو څه مشکل ورته جوړ کړی و، دغه صورتونو په وجه باندې هغه بیا ختم سو. دا هم میا فقیر الله رحمه الله په خپل کتاب قطب الارشاد کې را نقل کړي دي. هغه صورتونه به زه هم در سره تکرار کړم. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دا قل اعوذ برب الفلق سورة الفلق ورتوي دا سورة آخری سورة الناس دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دغه صورتونه د سحر د جادو د پاره هم چې مخکې ما طریقه درته بیان کړله ډېر کفایت کوي. امام علامه قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې په 20 جلد کې دا ټول راخیستی دي. نور مو پر واکمن الله رب العزت سپارم. اخوکم فی الله حکیم الله صابر الحنفی، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د اړیکو نمبر 0029314 88 404